یوه حکیم خپل زوی ته وویل: زما زویه، ما 7,000 له حکمت نه ډکې ډېرې خبرې او پندونه زده کړي دي، خو تا ته فقط 4 خبرې کوم. په دې خبرو عمل وکړه، ښایي په نیکمرغۍ او سعادت کې زیاته مرسته درسره وکړي. لومړی: کښته یې دې کلکه جوړه کړه چې بحر ډېر لوی دی، ښایي له زیاتو ستونزو او طوفانونو سره مخ شي. دوهم: د اوږو بار دې کم او سپک کړه. کوم سفر چې په مخ کې لرې ډېر سخت او ستونزمن دی. دریم: دې سفر پوره تیاری ولره، ټول اړین وسایل درسره واخله، ځکه دا سفر ډېر اوږد دی. څلورم: علم او کار د خدای د رضا د حاصلولو په خاطر کوه.